بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورونو زمونږ نننی درس چې دی د لمانځه واجبات. په مخکني درس کې زمونږ د لمانځه ارکان ذکر کړیو. د لمانځه لپاره څومره ارکان دي او کم دي او د رکن تعریف هم ذکر شوی چې رکن ویل کېږي څه ته. مخکې دې نه چې موږ د لمانځه لپاره واجبات شروع کو باید واجب وپېژنو. واجب څه ته ویل کېږي؟ د واجب معنا او تعریف څه دی؟ واجب چې د هغې حکم د قرآن کریم او سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ثابت وي مګر د هغې د رکنیت او شرطیت دپاره دلیل نه وي. کوونکي ته یې اجر او ثواب او پرېښودونکي ته یې ګناه میلاویږي. دې ته ویل کېږي واجب. خو که چېرته یو انسان نه د عذر د وجې نه دا واجب پاتې شو نو بیا دې ته په دې باندې ګناه نشته دی. او که چېرته سهون په لمانځه کې د یو کس نه واجب پاتې شو نو د هغې دپاره به سجده سهوه کېدلی شي چې د هغې بیان به وروسته راشي چې سجده سهوه به څنګه کې او په کومو حالاتو کې سجده سهوه کول پکار دي. راځو د لمانځه واجباتو ته. اولنی واجب چې دی د اولني تکبیر نه علاوه د تکبیر تحریمه نه علاوه نور ټول تکبیرات چې دي په لمانځه کې دا واجب دي. یو خو اولنی تکبیر دی چې په هغې سره لمونځ شروع کېږي هغه خو رکن دی د لمانځه د ارکانو نه. د هغې نه علاوه چې نور کوم تکبیرات دي لکه سړی چې رکوع لځي سجدې لځي د سجدې نه راپاڅېږي د ټولو کې کوم تکبیرات چې دا واجب دي. دویم په رکوع کې سبحان ربي العظیم دا لوستل دا هم د لمانځه د واجباتو نه دي. دغه رنګې چې کله امام او یا مقتدي یوازې د هغې لپاره سمع الله لمن حمده دا الفاظ لوستل دا هم د لمانځه د واجباتو نه یو واجب دی. څلورم په قومه کې ربنا ولک الحمد دا الفاظ ویل دا هم د لمانځه د واجباتو نه یو واجب دی. پنځم په سجده کې سبحان ربي الاعلى دا الفاظ لوستل دا هم د لمانځه د واجباتو نه یو واجب دی. شپږم د دواړو سجدو په منځ کې رب اغفر لي رب اغفر لي دا الفاظ ویل دا هم د لمانځه د واجباتو نه یو واجب دی چې دې وخت کې ډېرو خلکو پرېښودی دی او د چا ته بالکل فکر او سوچ نشته دی. بیا دې وخت کې یو بله دعا هم راغلې د احادیثو کې اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. دغه رنګې په اولني تشهد کې التحیات لوستل دا هم د لمانځه د واجباتو نه یو واجب دی. ځینې لمونځونه 4 رکاته دي یا 3 رکاته دي نو په هغې کې 2 قاعدې راځي 2 تشهده راځي نو په اولني کې تشهد لوستل التحیات لوستل دا د لمانځه د واجباتو نه دي. او دغه رنګې په اولني تشهد کې دا ناسته چې ده دا هم د لمانځه د واجباتو نه یو واجب دی. نو که چېرته د یو انسان نه سهون یو واجب پاتې شي په لمانځه کې نو دې دپاره به سجده سهوه کېدلی شي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.